ملي لویه پروژه چې همدغه پروژه چې موږ تاسې نن د قرارداد شاهدان یو د جوزجان ولایت کشتیبې او درزاب ولسوالیو ته د برېښنا رسونې پروژه ده. د جوزجان ولایت کشتیبې او درزاب ولسوالیو ته د برېښنا رسولو پروژه چې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري تمویلیږي د 1.880 میلیارد افغانیو 4,70,000 افغانۍ کیږي، تقریبا څه باندې 28 میلیونه ډالر کیږي. دا پروژه د افغانستان یو داخلي شرکت سټرکاپس ته ورکړل شوې ده چې نن یې قرارداد لاسلیک کیږي. نوموړې پروژه به تقریبا د جوزجان او کشتیبې او درزاب ولسوالیو ټول کلو ته د برېښنا نعمت نه برخمنه کړي. د 15.4 کیلومتره په اوږدوالي د شبرغان په خراسان څخه د کشتیبې او درزاب تر ولسوالیو پورې د 220 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي غځول په کشتیبې او درزاب ولسوالیو کې د 220 کیوي سبسټیشنونه او دواړو ولسوالیو کې توزیعي شبکو جوړونه د نوموړې پروژې مهمې برخې دي. نوموړې پروژه د تدارکاتي چارې او د اوبو او انرژي وزارت د تدارکاتو د ریاست په ملتیا د چارو د ادارې د لوی ریاست اړوند د ملي تدارکاتو په کاملو حد سره